سلامونه ملګرو، نیازه خان یم او دا وخت زه د برې بازرۍ نه راوړېدلی یم. دغه د ځنګل لاره ده او روان یم بونیر ته د وصال د مازدیګر د خپرونې ریکارډ کولو لپاره. او دغه د هړ غرمه خو نه دي، خو بیا هم دا غرمه ډېر تیز دی. نو دغه د یو فکر سوری دی، د دغې د لاندې لږ وردېدلمه. نور کله به مخکې په دغه کم سوزکۍ چې روان دی، د دغې نه وړاندې دغه ځای کې یو کور دی، هلته به یو کولر پروت و یا به منګې د خاورو پروت و، په هغې کې به اوبه وې. نو زه چې اکثر راتلم نو په دغه لاره باندې به خپنیولی شوم، هغې منګي ته به کېناستم، اوبه مې وڅښلې او بیا به روان شوم. نو دغه زه تاسو ته درښایم، دا اوس زه په ځنګل کې ولاړ یم. ځنګل ورته وایي، دا د پلی مخکې چې به ملکڼ ایجنسي، اوس ملکڼ ضلع ده، ایجنسي ختمه شوې ده. هغه پورې غرونه چې دي دغې باندې به اوړم که خیر وي بونیر ته. هلته مختار حیران دی، منیر بونیری دی، اعظم بونیری دی، زموږ نور ملګري دي. او په دې لاره باندې اکثر که ملګري راځي د درګۍ نه راځي او یا د بونیر نه راوړي ملکڼ ته راځي او یا د ملکڼ نه بونیر ته اوړي، نو په دې لاره باندې دا یو کمال دی چې په دې باندې ټریفک ډېر زیات کم وي، د خلکو تګ راتګ پې کم وي. په دې لاره باندې یو ټیکټر لاړو او زما چې څومره خیال دی دا د هغه نه پرېوتې ده او د ډیزلو ډکه ده. نو کوشش کوم چې یاره دا په دې خپل موټر سایکل له ځان سره کېږدم. زما جامې خو به غوړی هم، خو بیا هم دغه سړي به راغستې وي او خدای خبر چېرته به روان وي. نو دا په ده پسې ور واپس کوم او ورته منډه کوم یې پسې. په دې ګاډي پسې راورسېدلم، خو دا ټپکه دلته ږدمه که نه، د دې سړي نه اول تپوس وکړم چې دا دا و که نه ده. السلام علیکم وروره. ستا نوم څه دی؟ کبیرو. او د کوم ځای؟ زه د بازارې. د دې کوزې بازارې که برې بازارې. ستا نه خو څه نه دي پرېوتي؟ پته نه لګي نه. تا سره په دې ګاډي کې څه وو؟ یاره ما خو دا کمپریسر زه خو دیکلی یم، دا مشین د بل چا دی. نو زه یې دقه شان را روان کړم، کوشوی پسې نه یم چې په دې کې شاته څه وو که نه وو. خالي ګاډي ته مې ور واچوه، را روان شوم. ته دې تپوس وکړه که نه دلته موبایل کار نه کوي؟ ورغه زه په چک پوسټ کې د حوالدار صاحب سره د دغه کسانو نمبر دی، زما سره یې د دې نمبر نشته. نمبر یې درسره نشته؟ بیا بس هلته د دې چک پوسټ دی، دا چک پوسټ والا کم د موږ د ملکڼ لیویز والا چې کم چک پوسټ دی. خو زه د پرې تاڼې نه د دې نمبر راواخلم، د هغوی نه نمبر راغستی شي بیا د دغه حوالدارو. ولې نه؟ دا ګاډی دی د چا؟ دا زما خپل دی، ګاډی زما خپل دی. او دا جنریټر، دا جنریټر دی که څه دی؟ دا کمپریسر دی. کمپریسر دی. دا ډیزل دی که پټرول دی؟ دا به ډیزل به خوري. دا پته ما ته دا پته نشته، زما وړم بیا چانس دی دا. ښه صحیح دی، زه هغې پلې داڼې ته ټلیفون کوم. ښه صحیح دی. کبیر چې دلته دوی د بورنګ دا ټپکات راته ووایه چې په دې کې څه دي؟ دې کې ډیزل دی. دې کې ډیزل دی، بلکل ډیزل دی پکې. غټ تکلیف غټ کړاو دی کو یاره. نو بس دا په تکلیف کې مو کړه یار. صحیح شو، دا تاسو ته په حواله شوله. ډېره مهرباني، شکریه. دا دې راغلی مینې سهار را روان شوي وم، بیا غرمه شوله، بیا ماښام شو، اوس دا دې راغلی منیر بونیری ناست دی، دیناور خان ناست دی، مختار حیران ناست دی، صاحب بانروال له صوابۍ نه او هغه وحید رحمان رور ناست دی. دې صرف تماشو ته ناست دی، دې کار نه کوي. پردي شپول دې راوړی دی، دې به هم ورځ په هغې لرګي ما راوړی او بس دا دې دا غوښه مو شروع کړې ده. مختار وایي نیازه خانه بس دا ښه کړاکېداره هلته کې راوځئ، هوټل ته درځو، دلته چیست مونږ ملګري او ډېر غټ خلک دلته کې